د ډاکټر محمد اشرف غني دغه پیغام د نجونو زړونه وګټل. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د پاریس کال اولمپیک سیالیو د میډال ګټونکي کتار کې د یوې افغاني نوم راتلو له امله ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. دغه ویاړ ګټل په دې سختو شرایطو کې له دې امله د خوښۍ وړ دی چې دا مهال په کور دننه افغان میرمنو ته شرایط خورا سخت شوي دي. وړاندې په پیغام کې ویل شوي په تکواندو کې داغلی خودعادتي مهارت زموږ په ملي او اسلامي تاریخ کې د بې شمېره هغه میرمنو د اتلولیو کړې ده چې د سوري او قلم پر دواړو ډګرونو ځلیدلې او د خنډونو په پورته کولو مخکې تللې ده. پیغام کې زیاته شوي په موجودو شرایطو کې د میرمنو خودعادتي دغه لاسته راوړنه د راتلونکي لپاره د هیلې هغه یو څرک دی چې پکې هر ډول تبعیض او تر ټولو مهمه هر ډول جنسیتي تبعیض رد او محکوم دی. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د ساعت چمتو شوی خبر د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.